السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. تضمیني سیستم AFG کوین په اړه درته ویډیو جوړوم چې څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو. تاسو د همدغه ویډیو ډسکرپشن کې زما لینک دی، همغه لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. دغه خانه چې ده دا به تاسو همداسې پرېږدئ، 1100 به همداسې پکې پرېږدئ. دا ریفرل کوډ دی. دلته به تاسو ایمیل ورته ولیکئ. زه راځم قرار په قرار د فورم ډکومه. دلته زه ورته ایمیل لیکمه. ښه ملګرو، دلته مې چې ایمیل ورته ولیکل، د لاندې خانه دلته به تاسو ورته نوم ولیکئ. دلته به تخلص ورته ولیکئ. تخلص مثلا زه ورته لیکمه افغان، او دغلته زه تخلص کې ورته لیکمه چې خان. نوم افغان مثلا تاسو چې هر رقم نوم وي هغه به ورته ولیکئ. او دغلته به تاسو ورته کونټري انتخاب کړئ. کونټري باندې به کلیک واخلئ. دلته تاسو سر کې پورته افغانستان ښکاري، افغانستان به انتخاب کړئ. تاسو ته بیا داسې یو صفحه راخلاصیږي. وبخښئ ملګرو، یو خانه درته راخلاصیږي. دې کې به د موبایل نمبر ورکئ بغیر له صفر څخه. زه مثلا اوس یو نمبر ورکومه. ښه، دغه نمبر مو چې ورکړ، دغلته ملګرو تاسو ورته پاسورډ ورکړئ په دې خانه کې. زه درته مثال په ډول باندې یو دانه پاسورډ لیکمه. دا پاسورډ تاسو وګورئ ملګرو. پاسورډ باید په دې شکل باندې وي، لکه افغان 123 ##. همدغه پاسورډ به په د لاندې دغه خانه کې هم ولیکئ. زه همدغه پاسورډ په دغه خانه کې هم لیکمه. ښه، د هغې نه وروسته ملګرو تاسو دغه یو صفحه ټیک مارک کړئ. دا صفحه به ټیک مارک کړئ او په رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ. تاسو ته به دغسې صفحه ډایرکټ راخلاصه شي. دغلته تاسو نه کوډ غواړي، ویریفای کوډ. تاسو چې کوم ایمیل ورکړی وي هغه ایمیل به تاسو راخلاص کړئ. د دې کوډ به ملګرو تاسو ته په سپام برخه کې ښکاري. دغلته چې کله راغلی تاسو همغه ایمیل راخلاص کړئ، کوم ایمیل چې تاسو ورکړی دی. دلته کوډ نه درته ښکاري، دغلته به لاړ شئ، د درېیو ټکو باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته چې مو کلیک واخیست لاندې به پکې راشئ، لاندې تاسو ته ښکاري سپام. سپام برخې ته به راشئ. دغلته تاسو ته خپل کوډ به درته راغلی وي. دغه کوډ به تاسو له دې ځای څخه کپي واخلئ. ګورئ د شنه پټه کې ماته کوډ راغلی دی. زه له دې ځای څخه کپي اخلمه، بېرته بیک وځمه، همدغه هغه ته ورځمه، دلته ویریفای کوډ ورته لیکمه. دلته زه ورته ویریفای کوډ لیکمه. ښه، نو دغلته زه ورته دا ویریفای باندې بیا ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کوډ دلته پیسټ کړ، ښه ملګرو، دغه د زما اکاونټ راخلاص شه. دلته به تاسو ملګرو بیا ورته والېټ جوړ کړئ. دغه کریټ نیو والېټ تاسو ته ښکاري، دغلته به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کله ورته کلیک واخیست، تاسو والېټ به ډایرکټ سکسسفولي جوړ به شي. دغه د زما والېټ سکسسفولي شو، جوړ شولو. نو زه ویډیو سکیپ کومه، خپل اکاونټ راخلاصومه، د پانګونې د هر څه طریقه درته ښیمه. ښه، دغه د ملګرو ما خپل اکاونټ راخلاص کړ. زه اوس د پانګونې طریقه درته ښیمه. دغلته به تاسو ملګرو والېټ ته راشئ. والېټ ته چې کله دلته والېټ ته تاسو راغلی، نو تاسو ته به AFG کوین، USDT او BNB دغه درته راخلاصې شي. تاسو ګورئ USDT، FG کوین، BNB دا ماته راخلاص شول. دې کې تاسو که هر یو کوین لرئ هغه ورته لیکلی شئ. زه اوس مثلا USDT ورته لیکم، د USDT ته یې رااړومه، FG کې د USDT ته یې داسې اړومه. لاندې چې راشمه، دلته ماته لیکي ډیپوزیټ. ډیپوزیټ باندې ورته کلیک اخلمه. ډیپوزیټ باندې مې چې کله کلیک واخیستو، زه دغه ادرس له ځان سره کپي اخلم. دا ادرس ما له ځان سره کپي واخیستو. زه اوس وځمه بېرته والېټ ته ورځمه، کوم والېټ کې چې له ما سره پیسې دي. زه غواړم چې پیسې ورته راولېږمه. ما سره تقریبا 12 USDT دي. زه غواړم چې دا ورولېږم. سینډ باندې ورته کلیک اخلم. د پورته ځای کې ادرس ورته پیسټ کوم، دلته ماکسیموم باندې ورته کلیک اخلم. دا پیسې زه ورلیږم. دغه دا زما ټرانزیکشن ورته وشو، په پینډینګ کې ده. نو اوس به دا پیسې ورته ورسیږي. دغه دې دلته صفر شوې. زه اوس بېرته ورځم دغه ځای ته. دغلته اوس دلته سواب باندې ورته کلیک اخلم. ملګرو، تاسو به دغه ډیشبورډ ته راواړئ. ډیشبورډ ته چې کله راواوښتئ، دغلته به تاسو یو ریفریش ورکړئ.
کله مې ریفریش ورکړ دغه ګوره ماته اس ډي ټي بیلانس ښکاره شوله دا وګوره 12 اس ډي ټي ته رسیدلی دي. اوس راځم دغلته سواپ ته راځم سواپ برخې ته دغه د اس ډي ټي غواړم چې اف جي کوین ته یې سواپ کړم. دغلته ملګرو تاسو کتلی شئ دغلته به تاسو ورته کلیک واخلئ په دې ځای کې وبښئ زه درته دغه شی ور کړم. دغلته به تاسو ورته کلیک واخلئ اس ډي ټي ته چینج کوئ اف جي ته او اف جي اس ډي ټي ته هم چینج کولی شئ بغیر له فیس څخه. زه اوس غواړم چې اس ډي ټي اف جي ته چینج کړم دغلته ورته اماونټ لیکم 12 اس ډي ټي 12 اس ډي ټي مې ورته ولیکل نو زه ورته د سواپ ناو باندې ورته کلیک اخلم. دغه د په بریالیتوب سره زما اف جي کوین چې دي ما واخیستل سواپ مې کړله. تاسو دلته کتلی شئ ملګرو دلته چې کومه پانګونه 10.8 اس ډي ټي ده او تقریبا 12,000 اف جي کوین کم سټیکول دي. تاسو وګورئ ما هسټوري چې د 14,333 اف جي کوین شوله چې ما خو تقریبا $12 ورته لیږلي وو. اوس راځم دغه زه سټیک کوم دغلته زه راځم د سټیکینګ باندې ورته کلیک اخلم. دا وګورئ ملګرو تاسو ته دلته خپل بیلانس هم ښیي تاسو ټوټال بیلانس چې څومره ده نو وګورئ زما ټوټال بیلانس دومره ده او دغلته تاسو ته ټوټال پروفیټ ښیي چې تاسو هر څومره ګټه وکړله. دلته د ورځنۍ ګټه درته ښکاره کوي دلته یعنې هره ورځ یعنې ډایلي تاسو په ورځ کې څومره ګټه کوئ ورځنۍ ګټه دغلته درته ښکاره کوي چې تاسو په ورځ کې څو فیصده ګټه کوئ. زه راځم دغه اوس په سټیکینګ باندې لګوم دغلته به راشئ تاسو ملګرو دا وګورئ انسرټ اماونټ دغلته ورته زه 14,333 لیکم او د سټیک ناو باندې ورته کلیک اخلم. دغه د سټیک ناو باندې ورته کلیک اخلم. دغه دی ملګرو زما اف جي کوین سټیک شوله سکسسفولي شول. دلته تاسو کتلی شئ سټیکینګ ټوټال سټیکینګ 14,333 دلته وګورئ ملګرو په بله ویډیو کې زه یو څه غلط شوی یم دغه ګټه چې وله همدغه 200% x3 دغه یعنې تاسو ته 600% ګټه کېږي یعنې 600% ټوله درته ګټه کوي ټوله یعنې مثلا 200% ستاسو شوله که نه 400% نوره درته ګټه کوي یا 100% ستاسو خپل هغه شوله سر شولو او 200% نوره درته ګټه کوي 0.8% ډایلي پروفیټ ده یعنې 2.5% نه پورته څخه. نو دا و د سټیکولو طریقه د اکاونټ جوړولو طریقه او دغلته ستاسو ریفریل کوډ دی دلته به راشئ دلته چې کله راغلی دلته ستاسو خپل ریفریل کوډ دی. زما ریفریل کوډ 1100 دی تاسو کتلی شئ زما ریفریل کوډ دلته 1100 دی دې ځای څخه تاسو کپي کولی شئ خپل ریفریل کوډ زما 1100 دی ستاسو هم چې هر څه وي. نو ملګرو همدا و د اکاونټ جوړولو طریقه او د پانګونې طریقه تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان انشاءالله په نیکسټ ویډیوګانو راتلونکي ویډیوګانو کې درته مکملې طریقې ښیم څنګه ویډرا کولی شو څنګه نوره کار پکې کولی شو مکمله طریقه درته ښیم د الله په امان.